څخه د بچو راوړلو کې څه فاصله راوړي شریعت ورته هم اجازه ورکړې ده. عموما د غربیانو دا مزاج دی چې هغوی بلکل بچي نه غواړي یا د یو او دوو نه زیات نه غواړي، د دې دپاره چې د هغوی په عیش او آرام کې خلل نه وي، په سیر او سیاحت کې آزاد اوسي. په اوسني دور کې مسلمانان هم په دې کار کې د غربیانو نه متأثره شوي دي، یا د سره بچي بند کړي یا د یو او دوو او د دریو نه زیات نه غواړي. او حال دا چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنتي ښځې صفات بیانوي، محمد رسول الله فرمایي ودود ولود، اولاد او د هغې ډیروالی دا ډیر لوی نعمت دی او د ثواب خبره ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زیاتو بچو راوړلو والا ښځې سره واده کوئ، زه به د قیامت په ورځ تاسو په زیاتوالي باندې فخر کوم. پاتې شوه دا خبره چې د بچو کثرت د غربت سبب دی، نو دا خبره غلطه ده. که ستا بچي وي د هغو ښایسته تربیت وکړې، هغو ته ښایسته تعلیم ورکړې، نو هغه به ستا د خوشحالي او د مالداري باعث وګرځي. پریشانی او مصیبت خو د غلط تعلیم او د غلط تربیت ورکولو په وجه راځي. الله رب العزت دې زموږ خویندو ته هغه صفات ورکړي کم صفات چې محمد رسول الله د جنتي ښځې بیان کړي دي. نور به م واورو درنو اوریدونکو خود یوې دمې نه. ما وزی لکورا کور ودانو د کور شمیاست، ما وزی لکورا کور ودانو د کور شمیاست، ما باسی د باندې خپل زینت خپلا ښکلا خوندو، ما منی د غرد انجوګانو یونه ما خوندو، ما باسی د باندې خپل زینت خپلا ښکلا خوندو، ما منی د غرد انجوګانو یونه ما خوندو، ښې عیسی په ستر په حجاب هم په حیا خوندو، ما منی د غرب د انجوګانو یونه ما خوندو، ما منی د غرب د انجوګانو یونه ما خوندو. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. په دې باندې دې هم زموږ پلرونه او میندې پوه شي چې دا بچي او اولاد د والدینو په حق کې د دین او دنیا د کامیابی باعث او صدقې جاریه ګرځي. هغه مور چې حمل اخلي او تر څو پورې چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، دې خور لپاره ډیر لوی ثواب دی، لکه څنګه چې محمد رسول الله فرمایي. دا حدیث صاحب د کنز العمال را نقل کړی. محمد رسول الله ښځو ته وفرمایل چې تاسو په دې خبره باندې راضي او خوشحاله نه یئ کله چې په تاسو کې څوک د خپل خاوند نه حمل واخلي او خاوند د هغې نه راضي وي، نو هغې ته داسې ثواب میلاویږي لکه څنګه چې د خدای پاک په لار کې د روژه نیونکي او د شپې بیدار اوسیدونکي ته میلاویږي. او چې کله په هغې درد راشي، نو هغې خور لپاره الله رب العزت په جنت کې د سترګو د یخوالي سامان برابر کړی چې هغه تر اوسه نه د ځمکې ملائکو او نه د آسمان ملائکو لیدلی. او د پیدایش نه وروسته چې ماشوم یو غړپ شودې هم وڅکي، نو په هغې باندې مور ته یوه نیکي میلاویږي. که چیرې د ماشوم په وجه په شپه کې دا مور راویښه شي، نو د الله رب العزت په لاره کې د اویا غلامانو د آزادولو ثواب ورته میلاویږي. او د محمد رسول الله په بل حدیث کې راځي چې دا هم صاحب د کنز العمال را نقل کړی. رسول الله فرمایي د حمل نه واخله د بچي پیدا کېدو پورې او د پیو نه پرې کولو پورې داسې ده لکه د اسلام په لاره کې د سرحد حفاظت کوونکي. که چیرې د دې په منځ کې دې ښځې انتقال وکړه او مړه شوه، نو د شهید برابر ثواب به الله ورکوي. دا عزت تاسو لپاره خویندو بس نه ده؟ دا مرتبه چې الله درکړې آیا دا تاسو ته بس نه ده؟
د محمد رسول الله په دې حدیث کې د جنتي میرمن او د جنتي ښځې یو ډیر اهم صفت او علامت بیان کړی شوی چې هغه د خاوند په محبت کې بلکې د هغه په مینه کې دومره ډوبه وي چې د هغه لږ غوندې خفګان هم نشي برداشت کولی که چیرته په څه خبره باندې خاوند ناراضه شي یا غصه شي نو خپل لاس د هغه په لاس کې ورکړي او د خپل محبت او تعلق اظهار وکړي چې کله پورې ته راضي نه یې او خوشحاله شوی نه یې زه به نه اویده کیږم. الله اکبر، څنګه شان دی د آرام او د مینې. آیا په اوسني وخت کې هغه خویندې چې د غربیانو د تهذیب نه متاثرې شوي دي داسې کولی شي؟ که د هم نه خاوند چې لږ ناراضه شي یوه خبره وکړي نو هغه خویندې چې د غربیانو د تهذیب نه متاثره شوي دي یا د هندوانو او د ترکیانو د سریالونو نه متاثره شوي دي 100 خبرې به دا خور د هغه خاوند په مقابل کې کوي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذي او د ابن ماجه حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ثوبان دی. عن ثوبان فقال رسول